بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ یو ډېره مهمه موضوع باندې تاسو سره خبرې کوم. که چیرې تاسې په یو اداره کې کار کوئ او تاسې ته یو مکتوب راشي، نو که چیرې مکتوب درته راشي نو تاسې هغه مکتوب چې دی هغه به نورو اداراتو ته لیږئ. نو په څه طریقې کار سره به هغه تاسې که چیرې ټول مکتوب راخلي او دوباره یې لیکئ نو تاسې نه ډېر ټایم اخلي. نو زه دا طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو چې همدغه کم مکتوب چې دی دا مکتوب مونږه اتومات چې دی راواخلو او بیا یې ایډیټ کړو. نو دا طریقه زه تاسو ته ښیم. دا اوس مکتوب دی، مثال تاسو سره به په مکتوب په هارد کاپي شکل کې راغلی وي یا به په ایمیل کې راغلی وي. نو تاسې به دا مکتوب چې دی راواخلئ، که چیرته هارد کاپي وي ورقه وي هغه به سکین کوئ، عکس به یې کوئ. او که چیرته په ایمیل کې راغلی وي نو ایمیل کې پی ډي اف وي یا عکس وي، که پی ډي اف وي تاسې به یې سکرین شاټ واخلئ مکتوب. لکه دغه یو مکتوب نمونه ده، صرف دا مکتوب دی زه غواړم چې دا دې کې ایډیټ وکړم. نو دې دپاره تاسې به راشئ، کروم به اوپن کړئ، ګوګل کروم به په موبایل کې وي یا په کمپیوټر کې وي. تاسې به دا اوپن کړئ او کله مو چې اوپن کړ تاسې به دلته راشئ، سرچ بای ایمیج باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته یو اپشن لري سرچ بای ایمیج، موبایل کې هم راځي او په کمپیوټر کې هم راځي ګوګل کروم کې. نو تاسې به دې باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ ډرګ ان ایمیج هیر آر اپلوډ ا فایل. تاسې به دلته هغه ایمیج چې دی اپلوډ کړئ، اپلوډ ا فایل باندې به کلیک وکړئ. تاسې سره په کوم ځای کې چې مثال په ډاکومنټ کې وي، ډیسکټاپ باندې وي، دس پی سي کې وي، کوم ځای کې چې تاسې سره هغه فایل پروت وي هغه عکس به تاسې راواخلئ. مثال ما سره دغه مکتوب دی، زه دا راخلم اوپن کوم. کله چې تاسې دا اوپن کړئ ګورئ دلته به اوس دا لوډ شي، دا ایمیج لوډ شو. دلته راغی نو ورته ووایه چې سلیکټ ټکس. کله مو چې سلیکشن نه وروسته به دا کاپي کوئ. کاپي مو چې کلیک وګوره ټکس کاپي ټو کلیبورډ کاپي شو. دې نه بعد به تاسې ورډ اوپن کړئ. کله مو چې ورډ اوپن کړ دلته به راشي دا به پیسټ کړئ. یا که چیرته تاسې مطلب خپل مکتوب تیاره نمونه در سره پرته وي، صرف دا لیکل ور اضافه کوئ هغې کې واچوئ. یا مثال ما خالي ډاکومنټ اوپن کړی دی، دې کې کنټرول وي سره مې پیسټ کړ. زه به یې لږ داسې زوم آوټ کړم. دغه نیټه او دا شیان چې کوم دي دا به تاسې لږ منظم کوئ، برابر به یې کوئ داسې. همدارنګه مثال ګڼه زه ختموم وطنې دا سلیکټ کوم، دا به داسې سلیکټ کړو، دا به سنټر ته راوړو. همدارنګه دغه سلیکټ کوم، لاندې به راشو، دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته به کنټرول ای سره مې دا سنټر ته راوړو. همدارنګه دا کوم چې پاتې ټکس دی دا به هم سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته چې دا به هم رایټ سایډ ته راوړو داسې. دلته فرض مثال تاسې د مکتوب بڼه برابروئ، ایکول وهئ او دا هم چې دی د دې ترتیب هم برابروئ، لږ یې پاس وروړئ، لږ به یې رازوم کړو داسې. همدارنګه دلته چې دی تاسې اوس هغه لوګو راوړئ. لوګو راوړلو طریقه هم اسانه ده. تاسې راځئ شیپ ته، شیپ نه چې دی وروسته ټکس باکس راخلئ، ډرا کوئ. دلته چې دی ټکس باکس ته چې دی دا پکچر فیل ته راځئ او ورک افلاین ته راځئ. دې ځای کې تاسې سره په ډیسکټاپ باندې یا په کمپیوټر په کوم ځای کې مثال عکس یا به راواخلئ، انزرټ به یې کوئ، د هغه به یې لږ برابر کوئ. آوټلاین ته به یې راشئ، دا به نو آوټلاین کوئ. ګورئ آوټلاین یې ختم شو. اوس چې په کومه ساحه کې تاسې کېښودل غواړئ هلته یې کېږدئ. زه به د دې ډوپلیکیټ واخلم کنټرول ډي سره، دا راوړم دلته رایټ سایډ ته. دې کې اوس یو بله لوګو راخلم. تاسې به راشئ څه ته، شیپ فیل ته، پکچر ته، او پکچر کې چې دی فرام فایل باندې به کلیک وکړئ. مثال زه دا عمارت لوګو راخلم، دا مې راوسته، دا به دلته کېږدو. همدارنګه اوس که نورې تاسې څه ترتیب برابروئ برابر یې کوئ. نو دا تاسې اوس کولی شئ دې کې خپل د خوښې ایډیټ وکړئ. مثال فرضاً دا چې دی زه سلیکټ کوم،
سلیکشن نه وروسته چې دی تاسې کولی شئ چې څه وکئ دې ته چې دی فرض مثال بولډ کوئ یا سایز ورته زیاتوئ کموئ یا رنګ ورکوئ نو کم تغیرات چې تاسې پکې راولئ دا اوس په ورډ کې چې دی کولی شئ په اسانۍ سره دې کې تغییر راوړئ نو دغه ډېر مهم یو ټریک و هیله ده چې تاسې ورباندې پوه شوي یاستئ چینل زموږ سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیوګانې دغسې ویډیوګانې ستاسې ته در ورسیږي او ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم ورنه استفاده وکړي مننه خوشحاله اوسئ